بسم الله الرحمن الرحیم. خرزو لیسن 22 of ايکسيل 2013. ها 22 نمبر د سم تاسو سره او انسرټ ټاب د نن تاسو په انسرټ ټاب کې سلول لکانو الستریشن ګروپ ولوسه دا الستریشن ګروپ ته معنی شکړی دی. خرزور پسې کنټرول پلس ان دی باندې کلیک کوم لکه اول مې چې دی پکچر زه غواړم چې د مايکروسافټ ايکسيل کرنٹ شیټ ته څه کوم پکچر وړم کلیک کړئ باندې ګوره اوس ماره چې لکه پکچر د کوم ځای کې دی او تم چر پر ایگزامپل د ماتر کوم پکچر دی خاص سمپل پکچر لکه کوم پکچر دی دغه یو دنه دی انسرټ کله کا مستقیما څنګه شو ما سره هغه پکچر ته څنګه شو ډسپلی کړی شو خاطر ویل ته نه لکه زه غواړم چې یو بل ځای راوړم ګوره انسرټ پکچر باندې کلیک کوم لکه چیرته دی تم چر دا یو ډرایو کې لکه چیرته دی بوکس ان نوٹ خا کوم ځای کې دا لکه تم چر دلته دی پر ایگزامپل کوم یو د لکه سکول لګو پر ایگزامپل دا دی دا څه کا انسرټ کا مستقیما څنګه شو ما سره هغه پکچر څنګه شو راغی بل خبر دا چې مطلب پکچر چې کوم د مطلب د خپل یو ابجیکټ د یو شکل دی چې د مسره یو شی دی خپل څلوري مشخص کنټیکچوال ټاب لري څلوري کنټیکچوال ټاب دی ویل کې لکه سوي چې ریموو بیک گراوند کلیک کړئ بنوس ګور دا مطلب بیک گراوند څنګه شو ختم کړل شو خا کنټرول پلس زد خبر لکه سوي چې را کریکشن لکه په دې شکل باندې وسیدا دا لکه دی خو راوړم لکه څه قسمه بکاره پر ایگزامپل چې دا قسم مطلب وسیدا یو تم چر دې کې څه دا مختلف قسمه چې دیږي مطلب تاسو برایټنس د دې څه کوي تاسو جوړوي خلک دا قسم وسیدا کلر ته لکه راځم کوم کلر حساب کار تم چر دا یو زړ رنگ ورته ورکه کلیک کړئ ونه څنګه چل شو زړ رنگ باندې راغله خدا قسم رنگ نه غواړم تم چر په دې رنگ باندې وسیدا دا مختلف قسمه چې ما سره دي کلرز دي دا قسم لکه حساب کار نشي په دې شکل ما سره کوم دی راشي نو ګوره رقم چې دلته ما سره کلرز ښه ګوره تاسو انتخابول یاره ته په تور رنگ باندې راشي نو ګوره ما سره څنګه شو تور رنگ باندې ډسپلی کیږي خا پهله زه تم چر دا څه ماته پم دې رنگ باندې سي د خپل رنگ تراوړه نو څنګه شو ما سره خپل دی لته راغی خبر مده چر ارټیست افیکټ د کوم قسم په کار تم چر دا یو هغه ورته ورکه پر ایگزامپل په دې شکل غوړم یا په دې شکل وسیدا یا پر ایگزامپل په دې شکل باندې غوړم دا غره مختلف قسم چې دي افیکټس دي مطلب تاثیرات دي سره خا یا و چر په دې شکل نو وسیدا سي جال په شکل باندې وسیدا په دې شکل باندې وسیدا دا په دې شکل باندې غوړ دا مختلف قسم چې دي سټایل نه دي خو تم چر هم دا قسم چې دا بل لکه سوي چې ریسایز کله ګوري کمپریس پکچر ګوره پر ایگزامپل دا مې څه کله لګ مې سایز غټ کوړتا او دې مطلب ما کلرونه څه کله لګ ځار کو څو کله کمپریس کراتا کمپریس مين مطلب څه کراتا یو سلو شپږ نیوي پی پی آی کراتا پکسل پر انچ کلیک کړي باندې سره لپاره چې پیمل کې پاسنۍ سره ولېګل شي اوس کوزن زیاتی پاسنۍ باندې لګل کی ها خبر لکه سوي چې سو کماته دا چینج پکچر کلیک کړي باندې لکه بل پکچر سب کار شو سب انتخاب کوړتا ورک افلاین به انتخاب کې دا پلن زما په کار نه بدلوم ښه خبر لکه سوي چې ماره سکه دا پکچر ریسیټ کلیک کړي باندې په دې شکل ما سره راغی او کوه چې نه داس نه لکه ریسیټ پکچر سرچ کلیک کړي باندې رانه ما سره دا بل درسته کو نورم ساج به سکو لګټ کو ښه الکه سمې په کار دی کلیک کړي باندې څه شو خپل اورنی حالت ریټرن شو خالته ماته چې پکچر سټایل په دې شکل مطلب غوړی داسې بارډر ورته ورکړه لکه دا قسم غوړیا په دې شکل باندې وسی خو زه دم چې دا زما خو نه شو څه قسم وسی بلیو دا قسم مطلب وسی ګوره د ریوی شکل باندې کلیک کړي باندې یا کوی چې په دې شکل نه وي دا قسم وسی سره ازو تم چې دا قسم نه وي دا قسم راوړه یا په دې شکل غوړی په دې شکل وسی دا مختلف قسم دي سټایلز دي متاثر سره یا افیکټ دي مطلب یا سټایل نه دي متاثر او تم چې دا قسم چې تور بیک گراوند چې مطلب ولري خا بارډر کلر څه قسم لکه اوس تم چې سور بارډر ورته ورکا کلیک کړئ باندې څنګه چل شو بارډر شاوخوا چوکاټ څنګه شو سور ته چینج شو خا پکچر افیکټ د لکه څه قسم په کار تم چې دا قسم وسی روټیټی کړه ګوره او دا څه تاو شو لکه یو طرف ته چې یو بغل ته چې وسی خا په دې شکل څه په کار نه شوای چې دا سني دا شکل ورته ورکا دا قسم غوړي دا څه غوړي سره او تم چې دا قسم چې دی او بل وای چې په دې شکل نه وي شیډو مطلب سورې څه قسم لکه غوړي تم چې دا قسم کلیک دی نو ګوره شاته ځکه ما سره سورې کار کیږي ها دا قسم تاسو په کار نه شوي چې را شیډو په دې شکل نه غوړم دا قسم مطلب وسی یا په دې شکل باندې یا په دې شکل سره دا مختلف قسم چې لکانو د دې سورې د متاثر خبر لکه سوي چې ریفلیکشن لکه زما په کار دی انعکاس اوس ګوره لاندې ما سره څه کار کوي دی انعکاس کار کیږي سره د پاس پکچر دی لاندې چې ما سره د انعکاس دی ښه ریفلیکشن چې متاثر ورته وایو خو په دې شکل څه په کار نه شوي چې ریفلیکشن ماره څه په دې قسم ډسپلی کا دا سی وسی دې قسم وسی دا مختلف قسم چې ما سره سټایل سي دي ګلو مطلب ته غوړي څه مطلب رنگ په دې شکل باندې چینج کی ګوره الکه څه قسم زما په کار دا قسم کلیک کړئ باندې اوس ګوره څنګه چل شو دا بارډر کې یو قسم سور رنگ وسره راغی سره دا ګوره ما سره کوم د سور رنگ ډسپلی شو خا دا قسم ستا په کار نه شوي چې ګلو سو کا په دې شکل کلیک اوس ګوره شین رنگ وسره راغی ښه د دې مطلب سټایل نه دی متاثر بل لکه وای چې سافت ایج مطلب په دې شکل غواړي ته چې 1 پوینټ دمره غواړم ته چې 15 پوینټ کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره کوم دی د دې ایج څه مطلب شو دی سندو ته وای ښه چې ته وای سندو ته مطلب سوې ایج وای ښه نو ته نو سافت ایج
خبره لکه څه وایي چې را بیول په دې شکل مطلب غواړي ګوره داسې 3D شکل ورته ورکړي په دې شکل غواړي ته دا قسم صحیح دی او کوه چې نه هلکه زما څه پکار دی 3D درې بوده مطلب طول عرض زحمت څه وکړه لکه ما ته دا روټیټ کړه دې شکل باندې ګوره داسې څه کوه تووه یې ګوره په دې شکل مطلب کلیک کړی باندې ګوره ما سره څنګه شو دا پکچر روټیټ کړلی شو دې ته هم ته کولی شي مطلب دا څه روټیټ کړي ګوره دا قسم مطلب زه غواړم تووه چې دا تاسو څه کولی شئ دا مطلب تاوولی شئ روټیټ کولی شئ چې د څه شي باندې د دې هغه په تورو باندې ګوره دغه تاو کړه لکه چې دا روټیټ دې ته ویل کېږي بله لکه ته وایي چې را پکچر لی آوټ مطلب په دې شکل غواړي ګورې بعض اوقات ته غواړي څه کړي سټایل ته چینج کړي نوشته غواړي ته چې را هیلو فار ایگزامپل پاسه لیکل پرې غواړي ته چې را سکول فار ایگزامپل ته ما ټایپ کړه ورته سکول ګوره د پاس څنګه شو ورباندې نوشته هم راغله ښه دا موږ تاسو وروسته وایي چې سمارټ آرټ کې څه خبرې دي خلک وروسته په دې باندې څه کوو سټیپ بای سټیپ د خره کار کوو خبره لکه څه وایي چې ورک افلاین ستاسو په کار شو کلیک کړئ باندې لکه پکچر باندې څه راوړه ورک افلاین انتخاب هم ورته ښه کوم تصویر دی ورته چې دی کې مطلب یو تصویر دی چې تاسو سره سکول لوګو فار ایگزامپل دا راته راوړه کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ما سره تصویر څنګه شو ډایرکټ راغی کوم ځای نه لکه پکچر نه او دې کې څه انتخاب هم ورته ورک افلاین او که ته غواړې چې زه آنلاین لاړم څه وکړه تاسو سره نیټ کنیکشن څنګه دی ضرور خبره ده ښه بله لکه څه وایي چې ستاسو په کار شیفټس مې لکه په کار دی کې ګوري بعض مهم شیان دي ښه هلکه زه غواړم څه کومه شیپ استفاده کوم کلیک کړه دې باندې څه قسم لکه ستا په کار وتم چې را ریسنټلی یوز دغه شیان دي ما سره لاین په شکل غواړم ریکټینګل تر اخره پورې هلکه زما دا قسم یو لاین په کار کلیک کړه څنګه شو ما سره لاین راغی او دا خپله لاین ما سره چې لکه دا ډرایوینګ ټولز دی څه لري مشخص کنټیکچوال ټب لري څه دا قسم زما په کار نه وتم چې را څه وکړه ما ته دا شیپس راوړه خو څه قسم لکه اوسي سیده لاین غواړم مستقیما ګوره نو زه به څه وکړم شیپ به ونیسم او دا به ډرګ کړم ما سره به څه قسم کېږي مستقیما یعنې سیده هغه به راځي کوږ به نه راځي ما سره څه به نیسي تاسو ورسره شیپ بټن ښه دا قسم ته وایي چې مطلب نه غواړم ته یو بل هغه راوړه ته شیپ کلیک کړې باندې څه مې لکه په کار دی دا قسم مطلب اوس نو ما سره څنګه شو یو شیپ ډیل راغی دا مې لکه په کار نه دی چې یو بل راته راوړه کلیک کړې باندې اوس ګوره ما سره مختلف قسمه چې دي د شیپونه دي دا مې لکه په کار شو ګوره ما سره څنګه شو دغه شیپونه انزرټ کېږي زه یو نوی شیټ اخلم دلته هلکه څه مې په کار دی چې را ما ته شیپونه انزرټ کړه کلیک کړه دې باندې کوم قسم شی هلته په کار دی چې لاین په شکل باندې دا قسم لاین یې کړه ګوره اوس ګوره ما سره څنګه شو مستقیما هماغه لاین ډرا کړلی شو دا قسم ستاسو په کار نه شو وایي چې را دا ما ته مطلب مه راوړه څه مې لکه په کار دی ریکټینګولر مطلب کوم بعضې هندسي اشکال ستا په کار دی فار ایگزامپل مثلث غواړې لکه اوس ګورې ما سره کوم د مربع شکل باندې غواړې او که وایي چې نه بیسک سټایل زما په کار دی ګوره ورته چې را زما دایره په کار ده ګوره څنګه چل شو زما سره دایروي سرکل په شکل باندې راغله که نه دا قسم ستاسو په کار نه شوله نو څه وکړه لکه السټریشن شیپس ته لاړ شه لکه څه وکړه ما سره دلته فار ایگزامپل په دې شکل مطلب زه غواړم ګوره یو شکل اوس ما سره دلته څنګه شو ډرا کړلی شو راځه ما لکه دا قسم زما په کار نه شو ورته چې را یو بل قسم ما ته څه کړه ډرا کړه څه مې لکه په کار دی ورته چې را داسې یو سپوږمۍ مطلب ډرا کړه ګوره دا شو ما سره سپوږمۍ او دې سره مطلب څه کړو ستوري ډرا کړو دلته ګوره انزرټ او څه وکړه ما ته مطلب دلته شیپ انزرټ کړه کوم یې لکه دغه دی اوس ګوره ما سره څنګه چل شو هماغه ډرا کړلی شو دا مختلف قسمه چې لکه شیپونه دي تاسو څه کولی شئ دې نه استفاده کولی شئ راځم ورپسې بعضې نور شیان دي لکه تاسو شاید په چپټرونو کې لیدلي وي ګورئ ورته دا مطلب مهم شیان دي اوس ګورئ ته ما سره کوم لاندې بعض نور شیان دي هلکه ستاسو په کار دي ایرو ستا په کار دی لکه غشی دا اوس ګوره ما سره مختلف قسمه چې دي ایروګان دي مطلب غواړئ اکویشن شیپ راوړئ لکه جمع منفي تقسیم ضرب سیده او که وایي چې نه مطلب پلو چارټ مې په کار دی خو دې کې بعضې څه مهم شیان دي ګورئ ورته دلته ما سره شته که نه دا ګورئ مهم شیان دي تاسو به چپټرونو کې لیدلي وي اخر کې پرې لیکلی چې پریفیر بای احمد سیده دا په هیډر کې هم راځي فوټر کې هم راځي څه خبره پکې نشته ده هلکه دا قسم زما په کار نه شو ما ته څه وکړه لکه یو دنه سمارټ هغه راته راوړه اټو شیپ ګورې کلیک کوم دې باندې څه قسم هلکه اوسي ګوره انتخاب هم ورته چېرې په دې شکل مطلب اوسي ګوره دا قسم مطلب ما ته راوړه نو تاسو سره مختلف قسم شي لکه شیپونه دي اوس خبره دا شوه چې هاو ټو اډ ټیکسټ ټو شیپ شیپ ته مطلب څنګه معلومات اډ کړو ګوره په دې به تاسو رایټ کلیک وکړئ څه لیکل ته ما سره ایډیټ ټیکسټ کلیک کړه ورته چې را هیلو څنګه چل شو ما سره مستقیما باندې لیکل وشول که نه اینډ دیس از فار ایگزامپل چې را ايکسيل 2013 کلاس ما سره څنګه شو مستقیما هماغه ټیکسټ مې پې اډ کړ سیده اډ ټیکسټ باندې څه کوم زه کلیک کوم بیا راځم ورپسې دلته لکه په دې کلیک کوم څه وکړه ما ته شیپ راته راوړه کوم قسم د لکه په کار دی ګورې دلته ما سره مختلف قسمه چې دي شیپونه دي داسې مطلب ستوري په شکل باندې غواړي یا په دې شکل اوسي کلیک کړه بنده ما ته ډرګ کړه اوس ګورې مستقیما څنګه شو ما سره شیپ راغی دا ټول مطلب چې ما سره شیپونه دي خو شیپونه کوم تاسو کوم دی یو شی بل زه کوم چې هغې کې د دې کنټیکچوال ټب ګوره مستقیما ما سره راغلل پاس ډرایوینګ ټولز
خاصه ویل که په کوم شکل کې غواړم چې دې شکل باندې اوس ګور دې مطلب تاسو لند کول څه کې ډرګ کوي دا قسم لکه ورسی یا پر ایگزامپل زما څه پکار لکه نو ټیکسټ باکس مې پکار دی ګوره دا د نوښتې یو باکس دی دا موږ تاسو چیرته لوسلی وو په ورډ کې ور باندې کار کړو چې دا موږ تاسو لپاره استفاده کوو نو څه پکې کولی شو ښه دا ختموم لکه دا انتخابوم څه وکړه لکه ماته مطلب راځم چېرته ورپسې فارمټ ته هلکه په دې شکل زما پکار شو ګوره صرف ډرګ کوه دلته دا قسم لکه زما پکار شو چې داسې مطلب به وسي دا مختلف قسمه چې ما سره شیپونه دي ښه بله لکه څه وایي چې دې ځینې هم ته کولی شي دا څه انتخاب کړه ورته ښه دا زه نه غواړم پهله ښه څه وکړه ماته مطلب د دې ایډیټینګ پوینټ اوس بعض وخت تاسو داسې کوئ ښه تا مخکې له مخکې یو شیپ تیار لیکلی دی اوس ګوره ما ډیزاین کړی دی که نه زه غواړم د دې سټایل بدل کړم څه وکړم چینج کړه لکه په دې کلیک وکړه کوم شکل مطلب غواړم چې داسې ویکټور شکل ته مطلب چینج کړه کوم یو ځای ما سره په دې کلیک وکړه څنګه چل شو هماغه شیپ په څه شي بدل شو په یو ویکټور باندې بیا لکه وایي چې چینج کړه لکه چینج شیپ کوم شکل وته چې په دې شکل ووسی کلیک کور باندې څنګه چل شو ما سره دغه ډایرکټ مطلب څه کېږي چینج کېږي ښه د دې ګورې اسانه چیز چې مطلب بعض وخت تاسو یو شیپ تیار ډرګ کوي خو تاسو په غلطۍ سره څه کړي ډرګ کړي غواړئ چینج یې کړئ نو څه وکړه ورته په دې شکل یې بدل کړه ګوره مستقیما څه کېږي دغه چینج کېږي در سره او که ته وایې چې نه ایډیټینګ پوینټ کلیک کړی نو ګوره داسې هم ته کولی شي پر ایگزامپل وچېره د لږ مطلب دې خوا لاړ شو ورپسې دا لږ دې خوا که لکه دا هم لږ دې خوا که دا تاسو مطلب څه کوئ چینج کولی غواړئ مطلب د دې ایډیټینګ پوینټ کوم چې دې مطلب څه کړی احاطه کړی دی ښه راځو ورپسې وایي چې ټیکسټ باکس مې پکاره ګوره څه مطلب ټیکسټ باکس راغله پاس ور باندې نوشته وکړه څه خبره پکې نشته ګوره هماغه قسم ښکاره کېږي څه خبره نشته پکې خو ښه خبره ده چې مطلب تاسو وکړئ رایټ کلیک ور باندې وکړئ چې اډ ټیکسټ ګورې دا مهمه خبره ده ښه صحیح شو مطلب اډ ټیکسټ دا تاسو مطلب څه کولی شئ پروفیشنل طریقه باندې دا اډ کولی شئ ورته بله لکه څه وایي چې زه مطلب غواړم څه کوم دې سټایل بدل کړم دا قسم ګوره دا مختلف قسم چې ما سره دې سټایلونه دي ښه زما لکه دا قسم سټایل خوښ شو صحیح دلته ما سره کوم دي دا ور باندې اپلای کړلی شو ښه بارډر سټایل لکه کوم قسم غواړئ یا فیل وته چې را منځ کې دا قسم رنګ ورته ورکړه او د بارډر لپاره کوم مطلب سور رنګ ورکړه کلیک کړئ باندې راځي ما سره که نه او افیکټ مطلب کوم قسم پکار وته چې را شیډ ورته ورکړه لکه دا قسم کلیک کور باندې سره هماغه پکچر په شان څه لري مختلف قسم شان لري ښه او ډاټ ورته ورکول غواړئ دې باندې مطلب څه کولی شي او ډاټ ورکولی شي ښه څه قسم ته رایټ کلیک ور باندې وکړم اډ ټیکسټ پر ایگزامپل نشو کوم چې لکه ویلکم صحیح ده دلته مې نوشته کړه لکه ویلکم صحیح شو دا مې لکه څه انتخاب کړه کوم غواړم چې دا کې دا به انتخاب کړو ځل ښه دا مې انتخاب کړه څه وکړه لکه ماته په دې شکل باندې راوړه دې شکل باندې صحیح ده دا چې ما سره دې نوښتې سټایلونه دي ښه دا قسم صحیح دی خبره لکه څه چې د دې رنګ څه قسم غواړم ته مې سور رنګ ته واړوه بارډر لکه څه قسم غواړم ته مې دا قسم اوسي او مطلب کوم بل سټایل غواړم ته چې شیډو ورته ورکړه په دې شکل باندې صحیح ده دا رقم چې ما سره سټایلونه دي ښه هلکه بعض وخت تاسو وایئ چې د څه ماته برینګ فارورډ کلیک کړئ باندې ګوره کنټرول نیسم لکه دې څه کوم یو ځنه کاپي اخلم څه مې وخت سره ترې کاپي مې وخت سره ښه دې ته لکه یو بل سټایل انتخابوم دا سټایل مې څه کله انتخاب کړه دا اوس څه کوم پاس ورولم ښه اوورلپینګ مې وکړه څه مې وکړو اوورلپ مین پانا کول دې څه لیکي اوورلپینګ دې ته ویل کېږي ښه د لاندې یو بل څه کوم لکه انتخاب کړم ښه انتخاب مې که څه وکړه لکه برینګ فارورډ کلیک کړه دې باندې څنګه چل چې اوس رانغی که نه او کوی داسې نه وي لکه فرنټ بیا هم رانغی ما سره خو دې لکه څه کوم ته چې را سینډ باک نه سینډ باکورډ کلیک کړه دې باندې او کوی چې نه داسې نه وي رانغی ما سره دا ولې ګورې ورته دلته اوس ما سره ټیکسټ باکس شته که نه دا مې ډرګ کړی څه وکړه لکه دا ماته چې ته ویسه لکه فرنټ ته ویسه فرنټ ته راغلی ما سره او که اوس ته چې را فارورډ کلیک کړې باندې بیا هم را راغی ما سره ښه دې لپاره بیا یو کار وکړه دا به څه کوم زه مطلب انتخاب کړم هلکه دې نه څه کوم زه مطلب کاپي اخلم ښه داسې کاپي مې ته واخیستله دا مې لکه څه په کار دی ته چې دې څه کوم مطلب داسې یو سټایل ورته وکړه کوم حالت ته لکه غواړم ته چې را فارورډ مطلب مخکې راوړو اوس راغی ما سره که نه راښکاره شو راته صحیح او که وایي چې نه داسې وي لکه باکورډ مطلب ویسه یا نو د خبرې چې را فرنټ ته مطلب ویسه یا دې نه مطلب څه کوته چې را بیکورډ کلیک کا دوباره بیک لاړو دا آپشن لکه سره پر اوس ګورې ورته ټیکسټ باکس په دې شکل باندې سره ډسپلی کېږي څه وکړه ماته لکه ورته چې را بیک مطلب ویسه اوس ګورې ما سره مطلب بیک حالت راشي دلته اوس ما سره رنګ ښکاره کېږي او که وایي چې نه فرنټ مطلب اوسي بیکورډ او فرنټ ته مطلب ویسه کلیک کړې باندې څنګه چل اوس ګورې ما سره کوم دی دا ټیکسټ باکس مطلب شاته مړلی شي او مخکې مړلی شي خاص سلیکشن پین ته لکه په کار کلیک کړئ باندې ګوره ما ته سره ځي لکه سلیکشن پین راځي هایډ کله کراته ټول هایډ کا او شو کراته مکمل ډسپلی کراته خلاص دا انتخابوم پر ایگزامپل دا انتخاب کړه زموږ پسې فارمټ ته لکه بل لکه سوي چې راته مطلب الاین کول وړه دا موضوع سوي خاص دي کې څه خبرې دي ښه الاین مطلب څه قسم زیل راځي سره پر ایگزامپل وای چې یو شیپ د مطلب دا څه کماته مطلب الاین کله مطلب لیفت طرف ته لاړ شي رائټ ته لاړ شي خاطر لپاره پر ایگزامپل څه پکار دي کنټرول ډبلیو ډو ناٹ سیو کنټرول پلس ان پر ایگزامپل دا ما نوښته وکړه خاصه مې نوښته وکړه چې را شیپس ښه کنټرول انټر پریس کوم دلته ودرېږه مله که څه وکړه ماته یو ځنه شیپ انزرټ کړه کلیک کړه باندې کوم ځای نه لکه دې ځای کوم شیپ دی لکه دغه شیپ دی دا مې لکه څه کړه دلته انزرټ کړه ښه راځم چېرته لکه دلته کلیک کوم باندې اوس ګورئ ورته مې لکه سنپ ګریډ
او کدا مطلب په دې شکل نه غواړئ ته چېرې سناپ ټو شیپ اوس نه راځي ما سره که نه صحیح ده اما دې موضوع کې تاسو به وروسته کار کوو دا مطلب څه لپاره استفاده کېږي ښه ویو ګریډ کله کدې کې ډېر زیات موضوعات دي ښه بیا بالاخره ورباندې سټپ بای سټپ کار وکړو په دې کې بعضې مسلګانې شته دي فار ایگزامپل چېرې لیفټ ته مطلب لاړ شي رایټ ته لاړ شي صحیح ده ته مطلب اټوشیپونه څه کوي مختلف قسمه ځایونو ته وړل غواړې ښه تا مطلب د ټیکسټ باکس ډرګ کړ صحیح ده ډېرې خبرې شته دي ویل سټپ بای سټپ ورباندې خره موږ تاسو کار کوو ښه ښه دا اوس بیا هم نه راغلی بله لکه څه وایي ما ته وایي چېرې ګروپ که لکه ګوره کلیک کوم لکه دې باندې کلیک کوم دې باندې هم کلیک کوم کنټرول سره ښه هلکه ټول مې څه کړل ګروپ کړل په دې کلیک وکړه لکه اوس ګورې ما ته یو شی جوړ کړه ګوره یونین شول یو چې وړم نور څه کېږي وړل کېږي لکه ستا څه پکار دي چې ان ګروپ کړه لکه کلیک کوي اوس ګوره یو دانه چې وړم بل نور نه وړل کېږي ورسره ګوره څه شول اوس ما سره ګوره یو دانه صرف وړل کېږي ګروپ مین یو مجموعې په شکل باندې مطلب غواړي او که وایي داسې نه وي لکه دا څه که مطلب ری ګروپ کا دوباره د مطلب ګروپ راشي او که وایي چې نه ری ان ګروپ یې ختم کړه ته بله لکه څه چې روټیټ کړه ګوره کلیک دې باندې لکه څه قسم غواړی دا قسمه تاسو ګوره ما سره کوم دی روټیټ دی لکه په دې شکل باندې غواړی په دې شکل صحیح ده مختلف قسم چې دلته ما سره روټیشن دی روټیشن مین تاوول ښه لکه وی ته لکه دومره وسي ګوره کلیک دې باندې او های ته مطلب دومره وسي ګوره کلیک ور باندې صحیح ده دا مختلف چې دې لپاره موږ تاسو دا استفاده کوو اوس ګورئ څنګه شو ما سره دا فعال کړل څنګه شو فعال کړل شو هلکه څومره مې پکار دی دا قسم مطلب اوس څنګه چل شو هلته راغی ښه په دې شکل لکه څه پکار دی چې سینټر ته ویسه ګوره څنګه شو ما سره سینټر ته به راځي او کوی داسې نه وي لکه ټپ ته مطلب ویسه کلیک کړې باندې چېرته لاړو پاس لاړو او کوی چې نه میډل ته ویسه نو ګوره ما سره کوم دی میډل ته به راځي دا شیپ یا دا ټیکسټ باکس او کوی چې مطلب باټم ته ویسه لاندې به ما سره کوم مطلب دا راځي دا شی او کوی داسې نه وي لکه په دې شکل مطلب وړم ډسټریبیوټ هریزونټلی ان ورټیکلی ښه دا اوس ګوره ما سره کوم دی چېرته راغلو سینټر ته مطلب څنګه شو ډسپلې کړلی شو ما سره ښه تاسو مطلب دې څه کولی شئ استفاده کولی شئ صحیح ده ښه راځو ورپسې بیا دلته انزرټ ته په دې کلیک کوم لکه څه مې پکار دي سمارټ آرټ ته راځم ګورې دا څه لپاره استفاده کوو درجه بندي لپاره ښه کنټرول ډبلیو ډو ناټ سیو کنټرول پلس ان راځو چېرته لکه دلته راځو په دې کلیک کوم لکه زما لکه څه پکار دی غواړم چې یو داسې یو درجه بندي مطلب جوړ کړم صحیح ده فار ایگزامپل لکه زما څه پکار دی لیست په شکل باندې کلیک کړې بنده اوس ګورې ما سره کوم دې څه راځي دلته ډایرکټ اټوشیپونه راځي ته چېرې فار ایگزامپل اول احمد دی لکه صحیح ده لیست په شکل مطلب جوړول غواړم او ته چې عثمان دی فار ایگزامپل صحیح ده دلته ټایپ کوم لکه چې زاهد دی فار ایگزامپل صحیح ده خو په خپله همدا سمارټ آرټ چې کوم دی څنګه دی دا په خپله د اټوشیپ یا د ډرایوینګ مطلب چې کوم دی یو خاص حالت دی خاصه لري ما سره دلته یو مشخص دوه کنټیکچوال ډبل لري په نام دی چې ډیزاین او فارمټ صحیح ده ښه ته دلته لکه څه چې مطلب اټ شیپ کا کلیک کړې باندې څه قسم لکه څه پکار دی آفټر د دې نه بعد اټ کوم لکه ته چې خان دی فار ایگزامپل او کوی داسې نه وي لکه په دې شکل مطلب وسي بیفور دې نه مخکې کلیک کړې باندې چېرته لکه لغی ما سره د دې نه مخکې راغی اټ که فار ایگزامپل عمر لکه صحیح ده ښه بله لکه څه وایي چې په دې شکل ستاسو په کار نه شوی چې ابو لکه وسي خو دې لپاره بعض اوقات تاسو څه کوئ مطلب مشخص سټایلونه دي هغې باندې څه کې اپلای کېږي ورته څه وکړه لکه بولډ کړه ته کلیک کړې باندې اوس ګورئ عمر کې فار ایگزامپل ته غواړې چې څه بغه استفاده کوې فار ایگزامپل نشو کوم چې لکه یامار صحیح ده بل انټر کوم فار ایگزامپل وحید فار ایگزامپل صحیح ده اوس ګورئ ته ما څه ښکاره کېږي دغه دا مې انتخاب کړه لکه څه وکړم ما دلته بیا راځم ورپسې دلته بیلوډ کلیک ور باندې ګوره اټکول یې غواړي یعنې سب پارټس کې اټکول غواړي بل څه لکه ټیکسټ پین ستا په کار دی یا نه صحیح ده ټیکسټ پین چې کوم ما دلته څه کېږي دا ډسپلې کېږي داسې کې ټیکسټ پین ورته وایي لکه بل ګورې پروموټ او ډیموټ خبره زده کوي ښه اوس ګورئ دا مطلب چې کوم د دې لپاره مین دی چا لپاره د دې لپاره څنګه مطلب مین دی فار ایگزامپل دا رئیس جمهور دی مطلب چې د معاونین دي صحیح ده اوس دا چې شو ما سره دا مین شو او لاندې چې کوم دی سب دی لکه اوس غواړم دا څه کوم لکه پروموټ کوم پروموټ مین پرمختګ ورته ورکړم کلیک کړی باندې څنګه چل شو دنه مې هم څه کو رئیس جمهور جوړ کړ او کوه ډیموټ یې لکه کلیک کور باندې څنګه چل شو دوباره هلته روان شو صحیح ده دا لکه څه کا ډیموټ کا پروموټ کا یا ډیموټ کا صحیح ده مطلب مووی آپ یې غواړي یا مطلب ډاون یې غواړه صحیح ده خلک رایټ ټو لیفټ یې غواړي مطلب یا لیفټ ټو رایټ صحیح ده اوس ما سره کېږي ده که اوس چېرته لاړو که نو لیفټ ټو رایټ یا رایټ ټو لیفټ مطلب ته غواړي دا ګورې مشخص اهدافو لپاره څه کو استفاده کوو دا لی آوټ ښه د لپاره ځان بدلته چېرې یو لیټ څه انتخاب کوته کوم قسم لکه ستا په کار دا قسم کلیک کړی ونه اوس ګوره دا مې څه کله انتخاب کو ورسره دا څه کوم ختموم دي ځینې صحیح ده یا پر ایگزامپل په دې شکل غواړې مطلب داسې واوسي صحیح ده یا ته چېرې دا قسم نه وي لکه زه په دې شکل مطلب غواړم کلیک کړی ونه اوس ګوره ما سره څنګه شو دغه انتخاب کړی صحیح ده ښه دلته انتخابوم ته چېرې دا قسم واوسي کلیک کړی ونه اوس ګوره ما سره کوم دي دا په دې شکل څه کې ډسپلې کېږي راته خلک کلر یې چینج کول غواړي ته چېرې دا قسم واوسي ګوره چینج کړلی شو راته او دا په دې شکل باندې ډسپلې کړه دې ځای هم تاسو کولی شئ دا قسم واوسي دا قسم واوسي دا یا فار ایگزامپل چېرې دا قسم مطلب ډسپلې کړه راته دا کولی شئ څه کې استفاده کوي ریسیټ مین دوباره څه که ماته خپل عادي حالت ته راوړه او کنورټ ټو شیپ
یو شیپ دې څنګه کنورټ کړه کلیک دی ونه څنګه چل شو اوس یو شیپ دی مسره بلکې سمارټ آرټ نه دی خلاص ور پسې بعض نور موضوعات باندې څه کو کار کو فار ایگزامپل څه قسم سمارټ آرټ باندې کلیک کوم لکه سمې پکار دی لیست می پکار دی لکه نو خو زما لکه پروسس پکار شو ګوره څه قسم کلیک کړي باندې وتم چر دا قسم لکه زما پکار شو دې کوم چر انپوټ فار ایگزامپل سیدا تاسو دا پروسس مطلب نه وشو کوي دې کې نو شو کوم لکه نو پروسیسینګ سیدا او دې کې نو شو کوم چې آوټپوټ دی لکه سیدا आउटपुट फॉर एग्जांपल څه پکې اډ کړو ګوره ما څه شو کنه یو پروسس شو کنه یو مرحله شو کنه ها دا تاسو چینج کولای شئ لکه په دې شکل وو سیده قسم سره یا وای چر مطلب زو بل قسم غواړم کلیک کړئ باندې الستریشن سمارټ آرټ مې لکه پکار دی سو کومه ته سایکل په شکل باندې مطلب وړه ډیریوي شکل مطلب وګوره دلته مس ما سره شته لکه دا شکل وو سې کلیک کړئ باندې اوس اډ کوته چې فار ایگزامپل دې کې ټایپ کوم لکه اسد دی فار ایگزامپل احمد دی دې کې ټایپ کوم لکه اسد دی دې کې ټایپ کوم لکه نو ولی دی فار ایگزامپل سره اوس ګوره ما سره چی شته دا ډسپلی کلیپ سره دا د کسر په شکل تاسو مطلب وړي دا قسم وو سي دا قسم وو سي دا سټیل دی ما سره ها بیا زور پس دلته سمارټ آرټ باندې کلیک کوم لکه سوکا هیرارکل یعنی مطلب تاسو غواړئ سلسله مراتب جوړ کړئ دا مطلب مینجمنت کې ویل کیږي ها فار ایگزامپل مشر مطلب څه دی ګوره ته چې چر فرض کا دلاندې به ډیلیټ کو ها دا مطلب څه کړه ګلاندې راوړو ها دا څه کومه ته دی خو راوړه دا به ډیلیټ کو او دا به هم څه کو ډیلیټ وکړو دا ها دا څه کومه ته ډیلیټ کا دا هم څه کا ډیلیټ کا ګورئ ډیلیټ کیږي ما سره دا هم څه کو مطلب انتخاب کوته او دا بکس سپیس وکړو خاله کسه قسمه په کار دی ګوره الستریشن سمارټ آرټ الکه څه کومه ته هیرارکی جوړ کا ګوره کلیک کړئ باندې ها ماشاءالله کا رئیس څوک دی ته چاړ کلته ورته فار ایگزامپل بیا تم چیرې احمد کوم سره دا رئیس دی لکه ماوینی لکه څوک دی تم چیرې عمر ماوین دی او زاهد هم کوم مطلب څنګه دی ماوین دی ښه د دې اصلا د مطلب څو کار کوي بیا وتم چیرې جان دی لکه دلته مطلب کوم د ما سره خان دی سره او د اصلا لکه څو کار کوي یا ما سره الکه تصویر مړ کول شو ته کلیک کړئ باندې ورک افلاین باندې کلیک کوم الکه تصویر چیرته دی وتم چې پر ځاب په دای تصویر دی لکه کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره څنګه چل شو تصویر هم ډایرکټ الته راغی سره ها دا قسم لکه زما په کار نه شو ته چیرې یو بل قسم ماته چو کلیک کړئ باندې کوم څه لکه څه په کار دی ریلیشنشپ په شکل زما په کار ګوره دا قسم تاسو چیرې میتان مطلب غواړئ څه کې فرمولې نوشته یا په دې شکل څه په کار شو په دې شکل څه په کار شو دا قسم وسی یا میټریکس ته مطلب غواړئ یا چې پر پیرامایډ مطلب د هرم په شکل یا په دې شکل مطلب وسره تصویر د پاره ته غواړئ دا مختلف قسم شي ما سره دا سمارټ آرټ دی ها راځور پس اخر چې ما سره چې لکه نو سکرین شاټ د لکه بعض اوقات تاسو نوٹ جوړوي څه جوړوي نوٹ لکه وای چې تصویر په کار کلیک کړئ ونس ګوره لکه صبر وکړه تصویر نه څنګه شو مطلب بدل شو لکه کوم ځای نه تصویر اخلي ته دې ځنه مطلب ځا تصویر اخلم کلیک کا څنګه چل شو مستقیما امغه تصویر چی شو د اکسل صفحه درغه چیرته راغی اکسل صفحه دا ډیلیټ کوم لکه ته چې دا زما په کار نه دی تصویر راوخله لکه سکرین شاټ ته هم څه وکړه لکه تصویر واخله خو کوم ځای نه لکه وته چې صرف لکه لږ ځای می په کار دی کوم ځای لکه وته را صرف دا ځای می په کار دی نور نه غواړم کلیک مکو ډایرکټ څنګه شو مستقیما ما سره امغه تصویر ته مله سکړ راوړ دا تاسو سره مطلب د نټونو په جوړولو کې ځات همکاري کولای شي سره ها دا زموږ تاسو سره الستریشن ګروپ چې موږ تاسو ولوستو